نن د پنجشنبې ورځ د مای 29 تاریخ دی چې په آلمان او ځینو اروپایي هیوادونو کې عمومي رخصتي ده. غوښتل مې د دغه عمومي رخصتي په اړه ځینې عمومي معلومات درکړم، صرف د معلوماتو د زیاتېدو په خاطر باندې. نن رخصتي چې په آلمان کې کومه ده، د دې رخصتۍ دوو دلایلو له وجې ده چې یو مذهبي بڼه لري او بل عمومي یا هم اجتماعي بڼه لري. مذهبي بڼه یې دا چې دوی دا ورځ دلته د کریستی هیملفارت په نوم باندې یادېږي چې هغه دوی د عیسی علیه السلام د اسمان ته ختلو هغه ورځ بولي. کله چې د دوی د مذهب پر بنا باندې کله چې عیسی علیه السلام د رومیانو لخوا ووژل شو، نو هغه 3 ورځې په قبر کې و، له هغې نه وروسته بیرته را ژوندی شو او تقریبا دوی هغه د دوی وژلو وژل دوی د قیامت بولي او دوی وایي چې هغه د قیامت څخه وروسته را ژوندی شو او تقریبا 40 ورځې خپلو پیروانو ته ویناوې وکړلې، هغوی ته راښکاره شولو او په 40مه ورځ باندې دا بیا بره اسمان ته وختلو چې دغه دوی بیا د تقریبا له 2مې پیړۍ څخه وروسته دوی دغه ورځې لمانځي په کلیساګانو کې په ځینو مراسمو سره. او دویمه بڼه چې دا اجتماعي ده، دوی بیا د فات اټاک په نوم باندې هم نومول په آلمان کې، خصوصا د پلار د ورځې په نوم باندې چې ځینې خلک که دیني رب نه ورکوي نو دوی بیا د پلار د ورځې په مناسبت باندې ځي، له خپلو فامیلونو سره وخت تېروي، چکر وهي، مثلا یو ساتیري کوي د پلار د ورځې په مناسبت باندې. خو په کلیساګانو کې هم دوی خپل هغه عبادات یا هم خپل کوم مراسم یې هغه هم نیسي چې دا په ډېرو اروپایي هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. تاسې په کوم اروپایي هیواد کې ژوند کوئ یا وایي ستاسو په هیواد کې هم نن عمومي رخصتي وه، یعنې د پنجشنبې ورځ، که تاسو دا ویډیو هر وخت ګورئ خو دغه د پنجشنبې ورځ چې 29 د مای وه دغه رخصتي وه یا نه